ګرانو کتونکو السلام علیکم. د یوټیوب او د فیسبوک د پاڼې پټې ملغلرې د کتونکو او لیدونکو د ټولو لپاره دا یوه ډالۍ ده خصوصي. او سرور صاحب به چې د کائنات ذرې ذرې کې ښکارېده یو تصویر، د کائنات ذرې ذرې کې ښکارېده یو تصویر، و زما په زړه کې په رو رو راځایده یو تصویر. و د موتو قبل ان تموتو سره سم روان یم، د موتو قبل ان تموتو سره سم روان یم، د مړو خار کې بس هم ستا یار لګېده یو تصویر. او ما به د بل تصویر ته هم زړه کې ورکړی وی ځای، ما به د بل تصویر ته هم زړه کې ورکړی وی ځای، خو له اول مې د زړه کور کې اوسېده یو تصویر. اوس پرلی دی راشه رنگ په رنگ ګلونه دي هر طرف، سپرلی دی راشه رنگ په رنگ ګلونه دي هر طرف، او راشه اشنا که مې ستا خوا کې وایسته یو تصویر. او د مودو خوب دی شي پوره به په یو ورځې دوو کې، د مودو خوب دی شي پوره به په یو ورځې دوو کې، د مودو راسې مې لیمه کې غړېده یو تصویر. او اخري مقطع ده سراج صاحب چې نسیم اورک دی رانه پته نه په کومه لاره، نسیم اورک دی رانه پته نه په کومه لاره، وي هم زما به که په لار دی ومونده یو تصویر. او د بل یوه غزل دی چې ستا د پاره نمر ته مې ځان ونیو، ستا د پاره نمر ته مې ځان ونیو، ځکه هر نظر ته مې ځان ونیو. او غږ چې پکې ستا د بلتانه وشو، غږ چې پکې ستا د بلتانه وشو، هغه مازدیګر ته مې ځان ونیو. او و پکې غانټول او کمرګل دواړه، و پکې غانټول او کمرګل دواړه، ستا د مخ کمر ته مې ځان ونیو. او زور ته یې چې هیڅوک ځان نیوی نشي، زور ته یې چې هیڅوک ځان نیوی نشي، داسې زورور ته مې ځان ونیو. او زلفې د اسمان سترګې د شمس قمر، زلفې د اسمان او سترګې د شمس قمر، ستا د حسن غر ته مې ځان ونیو. او وړاندې به نسیمه ټول ګلونه وو، وړاندې به نسیمه ټول ګلونه وو، اوس ازغي کیکر ته مې ځان ونیو. او ستا دپاره نمر ته مې ځان ونیو، ځکه هر نظر ته مې ځان ونیو. مننه ډېره مننه.